جی ملګرو دغه ځای مبارک دی چېرته چې زموږ حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړی و. پولیس ولاړ دي، سیکورټي ولاړه ده او هلته خلک نه پرېږدي. وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف دا ده چې زموږ خلک دغلته لاړ شي چېرې دا خو د پاک نبی صلی الله علیه و آله وسلم کور و، نو څوک دا تنبیه کولی، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک سر ورپورې مږي، څوک مخ ورپورې مږي. هغه کارونه کوي چې هغه په اسلام کې جایز او روا نه دي. بهتره خبره دا ده چې دلته راغلی نو یو ځلې درود شریف ووایه. نو زه تاسو ته هم ټولو ته وایم چې یو ځلې درود پاک، درود ابراهیمي ووایئ چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. بس دغه د دې شکرانه ده د دې پاک ځای چې دا تاسو ولیدلو. دلته زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دنیا ته تشریف راوړی او دلته بیا خرپوسې هم کړي وي. نو زه ما سره دا ملګری دی د اشنغر د تنګي، د دې نامه ده کاشف، او زمونږ یو ځای کې پاتې کېږو. کاشف جان څنګه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم کور مبارک دی ولیدو چېرته چې پیدا شوی او څه بالکل ډېر بهترین مناظر دي او ډېر د سکون ماحول دی او دا پیغمبر علیه السلام پیدایش دلته شوی و. اوس چونکې مکې واده دلته لایبرري جوړه کړې ده. ته خو مخکې م راغلی که نه؟ اوس څنګه راغلی؟ بس اراده م کړې وه او بس د الله فضل و د الله رحم زموږ عمر یې لرالی سره د کور ودانې دې نه مخکې م راغلی وې؟ او جی او دې نه مخکې بس د الله فضل و هغه حج له راغلي وو په دې سره. دا در باندې د الله ډېر خصوصي کرم دی چې خلک هنیمون له یورپ ته ځي او ته دلته رالی. دا ډېره مننه ویش بچي جي. دا تاسو ته دا غرونه به م لږ دروښیم. دا ګورئ د مکې معظمې د ګیر شاپیره دا غرونه دي. د حرم دا حدود دومره لوی شو چې دا اوس چې تاسو کوم وینئ د حرم پاک دا موږ چې مخکې پخوا راغلي دا غرونه وو، او اوس دا چې کوم دی نو دا دومره لوی شو، حرم پاک دومره لوی شو چې د دې نه بنده ګیر چاپېره راتاویږي نو ګنټې ګنټې به تېرې شي. دا ټول د حرم په حدودو کې شامل دي او دلته چې کله مونځ کېږي نو دا بیا بهر ځای نه جوړ کړی شوي دي. او دا تاسو ګورئ د هر ملک خلک راغلي دي، د مصر ډېر دي او د دې حبشو د ملکونو د افریقې وغیره دا ډېر خلک راغلي دي. د ماسپښین مونځ وشو، خلک راوتل او د مقدسو مقاماتو طرف ته ځي او د هغې په هغې باندې سترګې خوږوي او څوک به دیرې ته ځي بیا به د مازدیګر مانده لري. دغه ورکوټه غوندې سیل ما تاسو باندې وکړو ملګرو. په دې غرونو به زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم قدمونه مبارک ایښي وي، ځکه چې تاسو وګورئ کور سره شاته بلکې دا کور هم د غره په لمنه کې دی. دلته به یې خړپوسې کړي وي، دلته به یې لوبې کړي وي. دا ګورئ په دې غرونو به ګرځېدلی. دا تاسو وګورئ څونه مقدس دي، څونه مبارک دي، څونه ښایسته دي دا غرونه چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په دې باندې قدمونه مبارک ایښي دي. او دا عمارتونه، دا بلډینګونه دا نتیجه ده د حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د هغه سپېڅلي دین چې دا دشتې وي او چې کله د اسماعیل علیه السلام په برکت دلته خدای پاک د زمزم چینه جاري کړه نو دلته بهار راغی، دلته میوې راغلې، دلته د دنیا هر څیز تاته میلاویږي. ډېر امن دی، ډېر سکون دی، الله دې سکون لري. نو تمه لرم چې دا نننۍ کوشش به زما خوښوي. دا دي حمامونه، یعنې موږ ته پښتو کې غسلخانه مو وایو، ټاټی هم ورته وایو. دا د ابوجهل کور و. تاسو سوچ کوئ دا دورات میاه الرجال یعنې ټایلټ د سړو دپاره دا د ابوجهل کور و. په دې باندې لیټرینونه دي. سوچ کوئ او په ګاونډ کې مخامخ ورته زما خیال دی چې څو ګزه به یې یاره څو وایو که داسې یو نیم سل ګزه پورې دغه د نبي پاک صلی الله علیه و وسلم کور دی. یو مالت دی، یو کوڅه ده، یو طرف ته امن دی، مینه ده، رورولي ده، محبت دی، او بل طرف ته جهل دی، کفر دی، شرک دی، جبر دی. اندازه ولګوئ نو چې د ابوجهل په نصیب کې ایمان نو
نو دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم کور دی. سوچ کوئ څومره نږدې دی او ورسره یو څو قدمو فاصله کې دا بیا د ابوجهل کور دی. په دې کې ټټۍ جوړې دي، هغلته خلک راځي احتراما راځي او دلته خلک چې کم دی نو د مانځه دپاره ځان تیاروي. بس الله دې تاسو ټول راولي او الله دې دا ځایونه درته وښیي. د الله په امان.